کوم خوشحاله یو چې دا ځل خپرونه د بند امیره ستاسو لپاره جوړو. او دا فضا او ډېره خوشحالي ده الحمدلله ډېر خوشحاله یو. بند امیر و بامیان خو تر دل ټول ښه ځای ده. طبیعي ده چې د دې ځای نه به بیا ډېر زیات خوند وړي. بالکل ډېر زیات خوند وړي، ډېر زیات خوند کوي. بند امیر ته راغلی وي؟ نه همدا ما اول ځل ده چې راځو بند امیر ته. سلامونه لیدونکو، ستړي مشئ. د زموږ د خپرونو په دوام باندې د بامیانو بند امیر ته راغلي یو او هغه ځای چې خلک یې د لیدو ارمان لري او په دې اختر کې یا په سږني اختر کې ورته د خلکو یا د سیلانیانو راتګ بیخي ډېر زیات شوی دی او موږ هم خوشحاله یو چې دا ځل خپرونه د بند امیره ستاسو لپاره جوړو. موږ به دلته له ځوانانو سره له خلکو سره خبرې اترې ولرو او دې ترڅنګ به ډېر په زړه پورې شاټونه ډېر په زړه پورې ویډیوګانې راواخلو او تاسو ته یې په خپرونه کې ځای پر ځای کړو په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي او تر پای مو ملتیا وکړي. درنو لیدونکو، بیا هم هرکلی بند امیر دی او عاجز صاحب زما ترڅنګ دی. لنډې خبرې ورسره کوم، عملتیا مو وکړه. عاجز صاحب ستړی مه شئ. الله پاک مو وساته، جوړ اوسئ. ډېر خوشحاله اوسو ستاسې مو ولیدلاست. موږ هم ډېره طبع برابره ده او ډېر ښه وضعیت الحمدلله. او د افغانستان له ټولو ولایتونو چې سیلانیان راغلي دي او ټول سیلانیان ډېر د خوشحالۍ اظهار کوي او همداسې د مشکلاتو یا د پریشانیو خبرې الحمدلله نشته. نو او بل دلته په دغه بند امیر کې په نورو جیانو کې چې موږ څومره چکر ووهل، نو دا ټول خلک او د ټولو ولایتو خلک مو سره ولیدلو او سره مجلس هم وکړو او بل دا خلک داسې ډېر سره خوشحاله او ډېر خوشحاله اختر یې ده. نو الحمدلله په دې حال باندې خو الحمدلله خوشحاله یې ډېر. خپله راته ووایه د کوم ځای نه راغلی؟ موږ نو د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ نه راغلي یو. نو ملګري م را سره دي، چکر باندې راغلي یو او دا فضا او ډېره خوشحالي ده الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو ډېر الحمدلله طبعا. نن راغلی که پرون راغلی؟ نه پرون راغلي وو، بیا پنجشیر ته ولاړو، وریمو چکر ووهل، په پنجشیر کې وګرځېدو، بیا له پنجشیر نه داسې بند امیر ته رالو، مخکې بامیانو کې وګرځېدو. نو دلته الحمدلله ډېر خوشحاله په دې یو چې د افغانستان د 34 ولایتو خلک وینو او ټول داسې ورونه غوندې سره محبت کوي او سره منجلس کوي او ډېر سره نږدې دي. نو په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله. څه ډېر جالب ګورئ؟
نو جالب خو دا ډېر وینو چې دلته د خلکو ترمنځ محبت او د خلکو ترمنځ نږدېوالی او د خلکو ترمنځ ښه محبت دا موږ ته ډېر تعجب ده. او بله خبره موږ نه وو د دغسې صحنو شاهدان، موږ کله هم نه وو، نه مې دغسې صحنې لیدلې. او اوس چې دغه څه وینو موږ ډېر تعجب کوو چې دغه څه حال ده، خوب وینو او که حقیقت ده. ډېره مننه کور ودان. مهرباني جوړ اوسئ، خیر اوسئ. نو ځوانان زما تر څنګه چې ما وړاندې خبرې اترې ولرلې چې دوی سره به کښتۍ لنډه کړو چې زموږ او د دوی ترمنځ هم خبرې وشي. ستړي مه شئ، راغلاست ورور. مننه، تاسو هم ستړي مه شئ، خیر است خیرات دی. خوشحاله اوسئ. تا ته هم هرکلی وایو ورور. ستړي مه شئ ورور جان، څه حال دی؟ ښه یاست؟ څه ده؟ خیر خیرات دی، په خیر یاست؟ تاسو هم که راغلاست خو لږ سره لرې یو. کور د ودان مننه. نوم دې څه دی؟ نوم یې نصرت الله نصرت دی. نصرت الله جانه د کوم ځای نه راغلی؟ د زابل ولایت نه راغلی. د زابل نه راغلی. او طبیعي ده چې د دې ځای نه به بیا ډېر زیات خوند وړي. بالکل ډېر زیات خوند وړو، ځینې ډېر زیات خوند کوي. بند امیر ته راغلی وي؟ نه، همدا ما اول ځل ده چې راځو بند امیر ته. دا نور دوستان دې د کوم ځای نه راغلي؟ دا نو بس د غزني ملګري هم راسره دي، د کابل ملګري هم راسره شته، او د زابل بیرته زابل د راسره شته دي. د مختلفو ځایونو انډیوالان ملګري. بند امیر په لومړي ځل باندې ګورې، اوبه ګورې، دا چې چکر لګوي، کښتۍ ګورې، اوبو ته راغورځي، څومره خوند اخلي؟ ډېر زیات، واقعا هم ډېر زیات ځای ده، ښایسته ښکلا لري، ډېر ښه ساحه لري. نو موږ مخکې نه وو راغلي، دا مو اول ځل ده چې راځو بند امیر ته. د زابل په اړه محبت صاحب اشاره کوي چې زابل کې داسې خاص ځای زابل کې خو داسې ځای نشته، خو ولسوالۍ ښایسته ولسوالۍ لري، خپل تاریخي ځایونه لري په ولسوالیو کې دي، خو په مرکز کې داسې همدلته به تم شو ځکه بند امیر ته راغلي. دې ورور سره به هم لنډ وغږېږو. ستا هم لومړی ځل دی او که نه مخکې راغلی؟ نه، موږ هم لومړی ځل چې بند امیر ته راغلي یو. بند امیر بند ما اول داسې ولیده، ښه ځای ده، ښه ښکلا لري، خلک ډېر راغلي دي، لاره امنیت ده، کوم مشکلات نشته. اوس نو 2 شپې کېږي چې موږ همدلته یو. او چې کښتۍ ته تللی مزل مو راپیلولو، چون دومره هغه خو مشکل کار خو نه دی، خو بیا هم د ویر احساس خو نه یې کړی؟ ولا نو غیر معیاري شیان دي، نو داسې موږ نه وویل چې دا سټنډرډ شکل نه دی جوړ شوي، داسې کوم هغه وسایل دی نه لري لکه کوم واسکټان چې دی باید ولري دلته واغوندي، که کوم خدای نخواسته یو واقعه پیښیږي عاجل ورته اقدام وسي، داسې کوم شی موږ نه ولیده. خو په آینده کې خدای دې وکړي چې توجه وکړو. دا ډېره مهمه ده ځکه موږ دې نه مخکې خپرونې پر مخ وړي چې دا هم ډېره مهمه برخه ده، که خدای نخواسته کوم مشکل رامنځته کېدل چې بیا هغه ژوند له خطر سره پیښولی شي. مننه، وخت هم ډېر قیمتي دی ځکه دلته 1 ساعت دی او تاسو مو ودرولی، تاسو به ګرځئ راګرځئ. ډېره مننه کور ودان. تاسو هم ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. په طبیعي لحاظ باندې ډېر شین ځای دی او د ځوانانو سره مخامخ شوم. زه به لنډې خبرې ورسره ولرم په دې هیله چې ملتیا مو وکړي. د دوی په نمایندګۍ مخکې له دوی سره ما خبرې کړي، دې ځوان سره خبرې کوم. ستړی مه شې وروره، په خیر؟ خیر جوړې کراري ده، خوشحاله اوسې. نوم دې څه دی؟ نواب وروره د کوم ځای؟ غزني نه. د غزني ولایت د کومې ولسوالۍ نه راغلی؟ د مرکز نه راغلی. صحیح. او نن راغلی او که نه پرون راغلی؟ پرون راغلی. بیا د شپه چیرې وه؟ شپه بند امیر کې وو. بند امیر ته لاړ شوی، اوس بیرته دې ځای ته راغلی. د اشپزي دیګ میک کوو، دیګ تیاروئ، بیا به غزني ته ځو. صحیح. نو څنګه و چکر نه مو څومره خوند واخیست؟ ډېر ښه، ډېر ښه مزهدار چکر و. تر ټولو خوندور یا هغه ځای چې ستاسو ډېر خوښ شو په بامیانو کې کوم ځای و؟ بند امیر و. بامیان خو تر ټول ښه ځای ده، تر جلریز شروع که تر بند امیر خو ټول، خو بند امیر لږ ښه ځای ده و.
بند امیر خوښ مو شو او دغه ځای چې ګورئ چار چاپیره که ټول کیمرامین ملګری نوم یې زما نه هېر شو کیمرامین څه نومېږي حشمت جان به دغه ځایونه مو ښایي او دې تر څنګ هغه څنډې به راوښایي یعنې که زه ووایم په طبیعي لحاظ باندې تاسې به د کندوز دشت ابدان نوم اورېدلی و راغلی به وی ولې که بند امیر ته په لاره باندې ځئ بامیانو ته راځئ هم به دغه ساحه ګورئ یا هم به د بامیانو هغه بوتان مجسمې چې دي هغه به ننداره کوئ هم به بند امیر ته ځئ او هم به د بامیانو نور په زړه پورې هسې وطن په ټوله کې ډېر سرسبز دی ډېر په زړه پورې دی ډېر ښکلی دی خو خبره دا ده چې پکې وګرځئ چکر یې پکې ولګوئ که لږ هم فرصت په لاس درځي نو پکې وګرځئ نو حشمت جان غرمنۍ د تقریبا ماسپښین دی داسې وخت دی د څه بندوبست مو کړی څه شی تیاروئ وریجې او غاښې وریجې او غوښه تیاروئ زده مو دی اشپز مو کوم یو دی ملګر ډېره دا به لږ رانږدې شي چې لږ په اشپزۍ باندې ورسره وغږېږو د کوم رقم ته وریجې تیاروئ دري ووایه مشکل نشته نشي ویلی صحیح ده نو ډېره زیاته مننه کور وده کابلي پخوو لیدونکو ته څه داسې شعر درځي شعر ویلی شي ټوکه پښتو څه نه څه ویلی په دري کې ووایه زمزمه وکړه یو زمزمه وکړه سندره ووایه دا ملګري به هم در سره ونیسي یک شعر باید بنویسید زمزمه که وشي ډېر خوند به وکړي زمزمه زده نه ده که نه ښه شعر ووایه دل رنجیده از کسی خرسند کردن مشکل است شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی میتوان هموار کرد حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است عالم افغانستان خوب جای داره سرسبز است که بگردی تفریح کنی ما هر سال همه دو عید البته عید روزه و عید قربانه هر سال ما همین 4-5 اندیوالا یک جای میشیم چکر میبریم تا پای بامیان در عید روزه رفته بودیم جلال آباد پنجشیر سیاد کاپیسا خوب جایا داره افغانستان خو کمک راه خراب است خامه داره کمک خواستم همیست که کمک جور شو افغانستان جور شو خیلی بسیار خوب میشه ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه چکر ښه بنډار او ښه خوړه مننه خیر